شاه او عروس بند د کابل ولایت په شکردره ولسوالۍ کې موقعیت لري چې کولی شي 9 میلیونه متره مکعب اوبه زیرمه او 1.2 میګاواټه برېښنا تولید کړي. د دغه بند دیوال 8.5 متره مربع لوړ او د سمندر له سطحې 2160 متره لوړوالی لري. د اړونده ادارو د معلوماتو له مخې دا بند کولی شي 20,000 هکتاره ځمکه خړوبه کړي. د حکومتي سرچینو په وینا د دغه بند 4 میلیونه متره مکعب اوبه به د کابل اوسیدونکو د څښاک او نورو اړتیاو او پاتې 15 میلیونه متره مکعب به د کرنیزو ځمکو په خړوبولو او برېښنا په تولید کې وکارول شي. د شاه او عروس بند د اوبو چارو د تنظیم د ملي ادارې یوه لویه پروژه ده چې ټولې پرې 53 میلیونه ډالر لګښت راغلی او د افغانستان دولت له بودیجې څخه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د اوبو د 44 لویو بندونو د جوړولو چارې به نږدې راتلونکي کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې پیل شي. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره وایي د دغه بندونو د جوړولو تړونونه به په راتلونکي کې لاسلیک او په 21 ولایتونو کې به د جوړولو چارې پیل شي. دا بندونه به په 12 میلیونه متره مکعب اوبه زیرمه کوي، 9 میګاواټه برېښنا به تولید او 220,000 هکتاره ځمکه به خړوبوي. د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس اوس په هیواد کې د اوبو د 14 بندونو د جوړولو چارې روانې دي. د اوبو چارو د تنظیم ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند کې د کجکي، په فراه کې بخش آباد، په پکتیا کې د مچلغو، په غزني کې د سلطان، په زابل کې د توري، په پکتیا کې د پلتو، په هرات کې د پاشدان او په ارزګان کې د سراب او شفلوغ هغه بندونه دي چې اوس مهال د جوړولو چارې روانې دي. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره وایي د اوبو د 22 نورو بندونو سروي او ډیزاین چارې بشپړې شوي چې راتلونکي کال کې به یې کار پیل شي.